میاشت مخکې د ساحې څخه اطلاع موږ ته وسوه او ولس معلومات راکړي چې دلته یو جسد د لوګر سیند راوړی دی. نو دستي مو د بررسي ملګري وو، د کشف ملګري، د کنټرول ملګري واستول هغه ساحې ته چې هغه جسد یې ویوړی چې بیا دلته یا مو پلټنې شروع کړې. د هغه مابعد لله الحمد موږ مجاهدین د بګرامۍ قومندانۍ په دې باندې بریالي سوه چې یو باډ څلور کسیز د غلو چې هغه خپل په قتل باندې اعتراف هم وکړي. کوم موټر چې د نفره سګولی وو هغه موټر سره ټول مې الحمدلله گیر کړه. اوس بالحال دیدید مصرف قومندانی از 4 موتر در بست کردیم تا قریه کمری. در قریه کمری که رسیدیم ما دستید پیشروی بودم، سنیل جمشید در پشت سر بود. ما اول معامله کردم در سر دریور، یک چند مشت که زدمش باز جمشید از پشت سر در گردنش ریسپان انداخت، بستش کرد، کشش کردیم در پشت سر. سنیل در سر جلو موتر 6 موتر گرفتاندیم. باز رفتیم در پل نوبرجه، از پل نوبرجه تیر شدیم، دم پیش گازوا دریور انداختیم، رفتیم طرف شهر. ټکسوان کرایه کړی دی په 100 او 4 په دې کرایه کړی دی. دا هغه باندې راوستلې د لې بګرامي او سوالي ساحه ته چې دا د لوګر وسین ته دی په شاطر سوالي دلته ورسولې دي. لا مسئول از قضیه قتل ما را دستگیر کردیم ولسوالی بګرامی. ما و سنیل حکمت را در قضیه قتل سرقت موتر گرفتاری کردن مجاهدین بګرامی. موږ دا بار ولس نورم ویلي موږ کدلته ارڅونه پرسونل زیات کو موږ د پیښ مخنیوي نه کوو. موږ تاسو کړی دي چې په هغه کې مقالونه جوړ کړي دي، په هغه کې د کومند ولسوال نمبر دی، د کومندان نمبر دی، د مدیر د سفارت نمبر دی. دا موږ د 10,000 زیات کارونه چاپ کړي دي، کوروت مو کړي، دکانو ته اول دی موږ ته پراغه باندې شماره منځم وي چې راغلی سکوي د اصل شماره اسانم د مصرف هم نه چې بس سل شماره د زنګ وي هغه د سیمه معلومات راکړي. ان شاء الله خطر پر خپل وخت موږ د سي لاسرسي ورته کوو.